السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ است. افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د 53 اوریزو لوبو 2 لوبې ترسره شوې دي چې دواړه افغانستان ګټلې دي. بنګلادیش ته یو سترې ماتې هم ورکړلې. افغانستان باید د بنګلادیش خلاف په درېیمه 50 اوریزه لوبه کې د دغه سکواډ سره ولاړ چې سیریز موږ مخکې هم ګټلی دی. په ځوانانو به اعتماد هم وشي او ځوانان لوبغاړي به په لوبډله کې سفرونه کوي خو چانس نه ورکول کېږي. باید د بنګلادیش خلاف په اخري لوبه کې ځوانانو ته چانس ورکول شي. د افغانستان سره ډېر پیاوړي ځوانان بیټسمنان او بالران هم شته. را روانې ایشیا کپ او ورلډ کپ د هغو ته به هم چمتو شي. که د بنګلادیش پر وړاندې په درېیمه 50 اوریزه لوبه کې د دغه سکواډ سره ولاړ شي: رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، ریاض حسن، حشمت الله شاهدي، نجیب الله ځدران، محمد نبي عیسی خیل، رشید خان ارمان، عبدالرحمن رحماني، ضیاء الرحمن اکبر، وفادار مومن، فضل حق فاروقي، نو ډېره ښه پایله به هم ولري. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.